شپږ دانې ریډیانې ویني الله جل جلاله دي د همدغه کاروبار په برکت باندې د دغه مؤمنانو چې کوم موږ انتخاب کړي دي د دوی زندگی جوړه کړي پورته لهر کلی دا جنت وطن نغمه بشي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان ناره بشي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان ناره بشي راشي سپیلنې کړو حفاظت ته د وطن زړونه وګنډو راځئ د محبت په تروستن زړونه ځئ چې د الفت په تال کې ووینځو خیرن زړونه لیبرا ټولې شي غونچې بشي پورته له هر کلي د جنت وطن نغمې بشي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي راشي سپیلنې کړو حفاظت ته د وطن زړونه وګنډو لپی لپی اوښکې مو شیندلې دې راشنې بشي سویلوي هیلې به راټولې شي غونچې بشي پورته له هر کلي د جنت وطن نغمې بشي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي راشي سپیلنې کړو حفاظت ته د وطن زړونه وګنډو راځئ د محبت په تروستن زړونه ځئ چې د الفت په تال کې ووینځو خیرن زړونه دغه د چینو اوبه خوږې سپینې شیدې بشي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي لپی لپی اوښکې مو شیندلې دې راشنې بشي سویلوي هیلې به راټولې شي غونچې بشي پورته له هر کلي د جنت وطن نغمې بشي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي رنګ شفق اخیستی له ګلونو د غونډیونه پورته شنه لوګي شول د کوچیانو له کېږدیونه څه خوندور کړکشې د شپونکیانو له څپلیونه ټکنده غرمه د توت ساړه سیوري دمې بشي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي لپی لپی اوښکې مو شیندلې دې راشنې بشي سویلوي هیلې به راټولې شي غونچې بشي پورته له هر کلي د جنت وطن نغمې بشي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي خپور بکړې سپرلی په خړو غرونو د رنګونو خط شندې به هوا په ګل کڅونو د عطرونو خط وا بغوندې دغه سپېرې دښتې د ګلونو خط جوړې بلبلانو ته له پاڼو نه جامې بشي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي لپی لپی اوښکې مو شیندلې دې راشنې بشي سویلوي هیلې به راټولې شي غونچې بشي پورته له هر کلي د جنت وطن نغمې بشي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي هلې د هېواد زلمو راټول شئ له هر قام څخه مینه ورورولۍ ته رحم مه باسئ له پام څخه وځي به یوسف وطن د وخت له هر یو دام څخه خلاصې ورته ټولې لارې بندې دروازې بشي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي
لپی لپی اوښکې مو شیندلې دي راشنې بشي سوي لوي هیلې به راټولې شي غونچې بشي پورته له هر کلي د جنت وطن نغمې بشي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي امن براشن وي د مرغانو په وزرو کې څه خیال غومبر به وي په ځالو د کوترو کې خوند به وي راشي د شکرو په خبرو کې ځان به پکې وینو دا مخونه آینې بشي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي لپی لپی اوښکې مو شیندلې دي راشنې بشي سوي لوي هیلې به راټولې شي غونچې بشي پورته له هر کلي د جنت وطن نغمې بشي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي لپی لپی اوښکې مو شیندلې دي راشنې بشي سوي لوي هیلې به راټولې شي غونچې بشي پورته له هر کلي د جنت وطن نغمې بشي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي راشي سپېلنې کړو حفاظت ته د وطن زړونه وګنډو راځئ د محبت په تروستن زړونه ځئ چې د الفت په تال کې ووینځو خیرن زړونه دغه د چینو اوبه خوږې سپینې شیدې بشي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي لپی لپی اوښکې مو شیندلې دي راشنې بشي سوي لوي هیلې به راټولې شي غونچې بشي پورته له هر کلي د جنت وطن نغمې بشي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي رنګ شفق اخیستی له ګلونو د غونډیونه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو ستړي مسې دلته بخښینو چې سمبراسي ان شاء الله په دې هیله چې ټول مؤمنان جوړ روغ الله تعالی مو جوړ روغ سلامت ولره شپږ دنیا ریډیانې ویني الله جل جلاله دی د همدغه کاروبار په برکت باندې دغه مؤمنانو چې کوم موږ انتخاب کړی دي د دوی ژوندۍ جوړه کی ژوندۍ داسې ده چې سړی همت وکړي سړی کوشش وکړي چې زه به دغه ریډي څخه خپل ژوندۍ ته تغییر وکوم دا ممکن نه ده کېدلی شي او که څوک په ریډي باندې خپل ژوند ته تغییر نشي ورکولی نو په دکان یې هم نشي ورکولی حتی په یو فابریکه یا کمپنۍ هم نشي ورکولی موږ همدومره وسو چې موږ د همدغه ریډي رانیسو د شیانو ورته ډکې کو 2 ورځې مو په دې باندې کوشش کوو چې څه شی باید ورانیسو بیا موږ چې د خلکو چون په دې کاروبار کې نه وي دي دا شی ورانیسو چې ژر خرابېږي نه کې دا خرڅ کړل بیا د دې په مقابل کې د دوی ریډي د دوی واک او اختیار د څه غواړي هغه شی رانیولی شي نو دغه ټول مرسته رڼا مور کړی د رب جل جلاله دی اجر ورکړي په دغه ارزانه ډالر کې فقط دغه ریډي د ټول مکمل 2000 افغانۍ مصرف کړي دغه ریډي په 2000 افغانۍ کې موږ دلته تقریبا دغه ټول ریډي ورته ډکه کړي دا کارټنام پراته دي که کارټن خلاص کې د ریډي تقریبا 2 واره پټه کیږي او که دغه د ریډي مالک یا د ریډي خاوند دغه ځینې شان کور کې کښېږ دی یو واره خرڅ کې 2 مرې بیا هم دغه شانو دغه کارټنان شان چې دلې په اصطلاح باندې تقسیم کې پر د ریډي باندې سره ځای پر ځای کې بل واره هم د ریډي پټه کېدلی شي او سودا ور باندې کولای شي رڼا مرتضی رب جل جلاله ډیر عزت ډیر اجر ورکړي په دنیا او آخرت کې د خدای جل جلاله بل
دومره عوض ورکړي چې هغه د الله جل جلاله په واک کې او په اراده کې وي. دا خلک نه موږ پیژنو، نه رڼا مور پیژني، نه تاسو پیژني، فقط د دې وطن او د دې ملت غریب او مظلوم قشر دی. موږ غواړو چې د همدغه خلکو سره په دغه کاري برخه کې مرسته وکړو ترڅو دوی پر خپلو پښو ودرېږي او کار وکړي. په کندهار کې که درته وایم چې تر 100,000 ریاړیانې به تقریبا شاوخوا ډېرې، دغه 100,000 ریاړیانې کې تقریبا که وایم شاوخوا به 100,000 کسه په دې ریاړي باندې مصروف وي او دا ټول خپل کور ته زندگی، خپل ځان ته زندگی او خپل فامیل ته زندگی جوړوي. نو که چیرې دغه شپږ کسان هم په کندهار کې پر مختلفو ځایونو باندې خپل ریاړي ودري، زه مطمئن یم چې الله جل جلاله به د دې زندگی کې هم تغییر راولي. او پر ټولو مؤمنانو مشرق دی چې راځي موږ او تاسو په ګډه باندې لاسونه سره ورکو او د خلکو لپاره کاري زمینه برابر کړو. الله جل جلاله به موږ او تاسو ته اجر راکړي. اوس که دغه خلکو هم دغه غیرت وکړ چې دا ځان ته ویل چې نور د دې ضرورت نشته چې زه خلکو ته ورسم، د خلکو څخه کومک وغواړم، خلکو ته زاري وکم، په همدغه لړۍ به خپل زندگی چلوم، الله جل جلاله به 100% چلوي. او که چیرې دغه لړۍ د دې روانو تر هغه وخته پورې تر یوم القیامه موږ اراده ده چې موږ د دې زندگی د ابد لابد لپاره په دغه لړۍ باندې د الله جل جلاله په توفیق باندې تغییر کو. زموږ همدغه نیت الله تقبل دي، دا صدقه جاریه ده. دا که د یو ورځ وکړ کې، یو میاشت وکړ کې، یو کال وکړ او کې تر قیامت ورځې پورې همدغه لړۍ یعنی دغه کاروبار یې داسې جاري وساتي. نو دوی به راغواړو د دې سره به خبرې کو. زما لپاره تر ټولو خوشحاله ورځ، بهترینه ورځ، د سکون ورځ هغه ورځ وي چې موږ خلکو ته ریاړي ورکو، موږ خلکو ته کار برابر کړو، موږ خلکو ته زندگی ور جوړو. ډېر مسلمانان مؤمنان داسې شته چې هغوی د یوه زرنج غواړي چې یو دانه زرنج را رانیسي، زه په دغه زرنج باندې خپل کور چلوم، یوه رخشه را رانیسي، زه په دغه رخشه کور چلوم، یوه ټکسي راته رانیسي، زه په دغه ټکسي باندې خپل کور زندگی چلوم. نو که مؤمنان غواړي چې د خپلو وطنوالو سره بنیادي کومکونه وکړي، د کار زمینه دې ورته برابره کړي تر څو د غربت او مسکنت ختم شي او الله جل جلاله موږ او تاسو ته اجر راکړي. نو د دوی سره بلندې خبرې کو. دا به لومړۍ برنامه وي. په دوهمه برنامه کې د بلقیس مور له طرفه محمد جان ته د ولور په برخه کې موږ بیا هم 13,000 افغانۍ ورکو. خدای جل جلاله دې قبول کړي، الله تعالی دې ورته اجر ورکړي او الله جل جلاله دې لا توفیق ورکړي چې د خپل غریبو وطنوالو سره کومک او مرسته وکړي. 13,000 رڼا مور ورکړي، د 13,000 بلقیس مور کې د 20,000 افغانۍ او پرده باندې 1,40,000 افغانۍ، 1,40,000 چې د 1,40,000 چې د 1,40,000 څخه کمې کې 1,04,000 افغانۍ پاتېږي. همداسې به که نور مؤمنان غوښته چې د ولور په برخه کې کومک وکړي، خدای به موږ او تاسو ته اجر راکړي. جزاکم الله خیرا. سلام شه، صحت مو ښه دی، ژوند بخیر دی. دې تخم دوستانو د پروګرام د کیمرې مخ کې ډېرې خبرې وکړې، دا مو ورته ویله چې دا به کوي، خو د خیر دوی دغه دوستان دا کوم خلک چې دا واقعا بیکاري او دربدري سخت کړولې دي، نو په دې خاطر باندې نن او ځوانان خلک مو په دې پیدا کړي دي چې دغه ځوانان به د خیر سره خپل کورونه، خپل اولادونه د دې لپاره د زندگی ترتیب کوي ان شاء الله. چې کا څنګه یو اجازه مې دا ماشاءالله زړه ځوان دي، څنګه صحت ښه دی؟ مخکې د کار کوي؟ ما تقریبا 14 کاله په بیسیم کې کار کړی دی. ښه. په 2023 کې جواب راکړی. بیا دې څه کول؟ بیا د کور بغل ته مې ریاړۍ دروله، ریاړۍ مې کول. هغه ریاړۍ د کور مشکل مې سره دغه څه کور کې ناجوړي پیدا شول، اول مې هغه ریاړۍ صدقه اوس خو چې مشکل پیدا شي خدای نه کړدا، الله دې نه پیدا کوي، ریاړۍ خو نه خرڅوي. یا بس ښه وعده ده؟ وعده ده. او دا وعده ده چې دا ریاړۍ به د خیر سره کوي، روان به د خیر زندگی به جوړوي. او یا به د کور بغل څه درو زه خو ګرځېدای نه شم. هدف دا دی چې فقط کار باندې وکړي. سمه ده د خیر سره وره دا مرسته یوې جانۍ کړې ده، یوه ښځه چې دومره غیرت کوي او د خپل وطنوالو سره کومک کوي. زموږ لپاره به تر ټولو غټ غیرت دی چې د خیر سره دا کار وکړو. او
بیا به موږ هم روحا خوشحاله یو ذهنا به ارام یو چې الحمدلله شپږو کورنیو ته الله پاک زموږ په سبب باندې ریډي څه شي کاروبار برابر کړي. الله پاک چې هغه ځاني څه دغه ورکړي وزونه ورکړي په دنیا او په آخرت کې الله پاک چې اجر ورکړي موږ یوازې نه لرو الله پاک چې وزونه امین که الله دې تاسو ته اجر درکړي. سلامت اوسئ. ستړي مه شئ محترم. تا مخکې ریډي کوله؟ لیړۍ مې کوله کجران مې پسې خرڅوله هغه د کجرانو والا وه راسه واخیستله بار سو کجران یې بیا مې روزانه کوله نو کار کومه انشاءالله ستاسې کور ودان چې دا لیړۍ و دغه مو راکړه موږ به خپله غریبي و دغه په کوو نور الله پاک برکت و دغه الله پاک پکېږدي. او بالکل الله جل جلاله که یو سړی راولاړ سي په دې سهار په ورځ باندې دې دپاره ووځي چې زه ځم به خپل کور چلوم او الله پاک جل جلاله خامخا هغه ورځ برکت پکښې شي. برکت و الله پاک وایي تا حرکت که زه به برکت یم په توکل د الله چارې یم راووځي الله مهربانه دی د ماښام پورې خپل رزق و روزي ورکوي وږی نه بیدوي. بس الله یې تا ته خدای دې سلامت الله مو یو وزونه درکړي دا چې خیر درکړي چې ستاسې یو ځوانانو دغه پر یو کار پر یو دغه دروي الله دې مو په جن و دنیا شاد کړي الله دې یو وزونه درکړي. امین که الله دې تاسو ته اجر درکړي. دا ریډي اصلا ستا حق و ستا نصیب و درته رسېدلی یوې جڼې کومک کړی دي هغې ته هم دعا کوو ټولو مسلمانانو ته دعا وکړو. الله ستاسو د ټولو مسلمانانو سره په ایمان ښایسته کړي الله دې وزونه ورکړي الله دې خیر ورکړي چې د مسلمان مؤمن ورور سره مسلمان کومک کوي الله دې اجر ورته نصیب کړي الله دې وزونه. د بیکارۍ یو څه په تکلیف کړی بیا؟ په بیکارۍ داسې په تکلیف کړی وم خو ما درته وویل چې د بدن غړي ما خرڅوي پښتورګي خلک مې پیدا کړه کلله مې بیخي مؤمنانو راباندې ژړله دا کوره کاسې مې وکړه دا اوس په جبو ځمه په څو خدای د درو څلور میاشت کریا راباندې ده وایي بار څه کریا راکړه مال زیاده کمه درکړم څنګه وکړم. بس الله دې ستاسو کارساز چې الله دې تا ته اجر درکړي. خدای پاک مو عزت خوشحاله دوستانو دغه ورور مو په حیاتي خبرې به ورسره وکړي مخکې نه راځي ستړي مه شئ. څنګه ښه یاست بخیر یاست؟ هغه پیسې دې کرایه ورکړه چې خوشحاله سوې؟ الحمدلله. نو هغه جوړې چې کومک ورسره کړي وي د کرایې په برخه کې په یاد دوه کسانو سره رڼا مور غالبا دا ورور ویل ما ریډي درلودله دا ریډي جریان څنګه و؟ ریډي مې درلودله د پیسې راباندې وه موږ یوه جاڼۍ درلودله د خدای پاک چې وبخښي نو هغه ډېره مریضه وه پیسې مې پور کړي وې د مارکېټ څخه مې پور راوړي وو یا 8000 افغانۍ تقریبا څه پر لاره دي نو پر وړي لیډي بس 8000 افغانۍ راباندې وې ول بس دغه 8000 افغانۍ بس دغه لیډي ما قبوله ده دغه 8000 په دغه لیډي بیا عمل بوی ده برای بیا روزانه کار روزانه په هفته کې 2 واره 3 واره پیدا کېده نو اوس دغه لیډي دغه څه سره کړل ما درته ما لیډي په برابرې د خیره وه الله به جوړي دغه مرسته هم رڼا مور کړې ده ریډي درته رانیولې ده درته ډکه کړې ده د شانو د ټولو شانو اوس به د خیر سره ته بیرته خپل زندګي په جوړې دا ورور ما په ریډي د ورځې 200 افغانۍ ګټلې 200 په ګټلې بس د بچانو روزي الله پاک شکر راکول خدای دې اجر ورکړي الله دې سلامت ولر خیر ورسي سب ته څنګه صحت ښه دی ته مخکې ریډي کول یا ریډي مې نه کړی نه وه نو چې سپېدله چې وي خو نو ریډي تر سړي به م راټول چې ریډي به نه کوې روزانه کوې ما ریډي پیسې والا که برابري کړي مې ډګري ټیسټ کېدل دي والا که مې نوی کړي ریډي 25 پیدا سرای مې د کرایې دی منه د یو کال کرایه هم دغه د اوس په خلاص په سرخیل راباندې نه په دغه ډیریرو کې د سرای به وباسي بس الله دې تا ته اجر درکړي دغه ریډي دا ستا ده بس هغه وخت به الله هم ډېر خوشحاله شي دا ټول دوستان چې تاسو ووینئ چې د خیر سره دا ریډي یو ځای ولاړې یا ته یو ځای خپل کار زندګي پکې خپل کور په چلایې ورځنی خو دا ډېره بیا ده چې فایرس رسي دا وسا کار دی پاخته وي ورته ناست وي دغه هم کار دی د دې دې کې به الله برکت واچي دا خپل تجارت دی کوچنی تجارت دی خدای د مؤمنان روز په خدای په دغه کې راکړي اوس وړم شولې ما په خدای قسم کو دروغ نه کوم وړي مونږ درلود د وخت مو روزانه کول راغلی پیپ ته لور کې ته ځان ته وړي راو مو خوړل په سر خلاص ورولې نه وایي چې دغه په وړي هغه راو دا خبرونه نه ده خلاصي خدای دې تاسو اجر درکړي الله دې تاسو ته صبر درکړي دا تاسو حق الله پاک دې قدرمن معزز او در خوشاله وسی ستړي مې سي محترم شایز په خیر از خیرت دی ته مخکې کار کوي مخکې لیړۍ کوله ښه ماشاءالله لیړۍ مې په کرایه نیولې وه د میاشتې 600 افغانۍ د ورځې 100 افغانۍ څه غوښتي 100 افغانۍ ورځې لیړۍ وه چې ټایرونه یې دغه وه د تګ نه وه ځای مې درولې وه نو هغه سرمایه او شی نه وه عبارت سره بیکار اوس اوس ته یې څومره کېږي بیکاریان وي بیکاریان وي وګوره خدای پاک دا د یو څه سرمایه هم درکړه ښه ریډي هم خپله درکړه دغه چې د خیر سره ته وچلایې
زه مطمئن یم چې خدای پاک جل جلاله په دغه ریډي کې دا ته ښه رزق درکړی و الله مهربانه دی بس مخکې د څه شي خرڅوله مخکې مې رومیان او پټاټې او دا شیان خرڅول. اوس هم چې دا شیان خرڅ ته خپل اختیار لري موږ په دې خاطر د رومیانو پټاټې نه رایو موږ د اول ورځ به تاسو نه شئ خرڅولی بله داسې نه درڅه خراب شي انشاءالله الله مهربان دی الله پاک په دغه کې برکت راوړي. بالکل برکت 100% به په دې کې الله پاک برکت اچي بېوزلونه درکړي امین الله دې تاسو ته اجر درکړي خدای پاک مو عزت وکړي الله مو خوشحاله ولره. دوستانو برنامه ختمو ځکه ګرمي هم ده نو دا شپږ کسان لپاره ریډي وي رب جل جلاله دې قبول او منظور کړي. زموږ او تاسو د ټولو ګټه هدف دا دی چې په افغانستان کې د خلکو سره مرسته وشي او تر ټولو بهترینه مرسته بنیادي کارونه دي. د بنیادي کارونو یو مثال هم دغه ریډي دي. رڼا مو مرسته کړې رب دې ورته اجر ورکړي تر بلې برنامې پورې ستاسو رڼا چوپړ ته راځو پر لایزال متعال رب جل جلاله مسپارو جزاکم الله خیره. لپی اوښکې مو شیندلې د راشنې بشي سویلوي هیلې به راټولې شي غونچې بشي پورته له هر کلي د جنت وطن نغمې بشي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي راشي سپېلنې کړو حفاظت ته د وطن زړونه. دوستانو دوهمه برنامه ته ښه راغلاست. دغه یو چا کور جوړول دا هم ډېر ثواب لري. څنګه محمد صاحب هوا پیسې دې ورکړې ښه ور دې کړې څه خو به نه ویل چې ولې لږ دي یا ډېرې دي یا ولې دونه لږ لږ راوړي یا کښت راوړي ښه زه الله دې خیر درکړي. نن بیا هم ما سره یوې مور مرسته کړې ده رب جل جلاله دې خیر ورکړي او یادونه باید وکړو. زه باید د دې شکر ادا کړم چې الحمدلله موږ داسې خیرخواه میندې خویندې ورونه او صاحبان لرو چې هغوی د خلکو سره کومک کوي. تاسو باید د دې شکر ادا کړئ چې الحمدلله داسې خلک شته چې هغه زموږ مرسته ترې چا پر رسوي او محمد صاحب دې شکر ادا کړئ چې الحمدلله داسې مؤمنان شته چې یو مرسته کوي بله مرسته رسوي. زما ترمنځ زما او د دوی ترمنځ یو فاصله یو واسطه یو په اصطلاح باندې یو پل یا زینه ده. که زموږ همدغه خیریه نهاد نه وای نو بیا به محمد صاحب و بل قسم مور چا سره یو ځای کړی وای چا به د دوی ترمنځ دغه ارتباط جوړ کړی وای او چا به دغه مرسته د هغوی مرسته د دوی پر رسولی وای او که بل قسم مور نه زموږ خیریه نهاد وای نو موږ به کومک ته چا عادت ورکړی وای او که موږ دواړه نه وای نو د سره به کومک چا کړی وي. خو دا ټوله داسې یو حیثیت لري چې بندگان مخلوقات ټوله یو په بل دي او ټوله یو بل سره کومک او مرسته کوي. دغه پیسې 4 میاشتې چې دی دلته کار وکړي دته 2000 افغانۍ رسېږي 4 میاشتې فکس. په 4 میاشتې کې به دی زندګي او کور څنګه چلوي خو سخته ده نه او دا چې موږ دته په یو وارې 10000 افغانۍ ورکو بیا ورکو چې وخت د خپلو دغه سره کومک وکړه د خپل ولور ادا که دا د الله جل جلاله غټ فضل پر ده باندې دی الله دې ته اجر ورکړي. دا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 دغه 10000 افغانۍ نورې هم واخله نو یوې جڼۍ مرسته کړې وه خپل مورکۍ ته بیا ورکړي هغه ته بیا ورکړي انشاءالله. سمه ده خیال سره ته بس دعاګانې ورته کوې وه ډېرې دعایې ورته کوې که لږ بس الله دې تا ته اجر درکړي. او نوم یې له محمد دی په دې خاطر به لا موږ کومک مرسته ورسره کوو چې د نوم محمد دی. کله چې د چا نوم محمد دی نو پر محمد باندې محمد صلی الله علیه وسلم چاته رایادېږي هوه بس دعاګانې ورته کوه الله دې تا ته اجر درکړي. بس فقط همدغه مرسته مې ورته رسول سلامت اوسې خیر اوسې الله دې اجر درکړي.
راشي سپېلنې کړو حفاظت ته د وطن زړونه وګنډو راځئ د محبت